راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې د اختر شپه وه ما څلور د خوب ګولۍ وخوړې او مننه جي راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ وخوړې د اختر شپه وه ما څلور د خوب ګولۍ وخوړې او ستا تعویذونو په جانان باندې اثر ونه کو خانده ستا تعویذونو په جانان باندې اثر ونه کو شیخ زمانه شکرانې دې په ټګۍ وخوړې مننه جي او ښکليه که تا زمانه وخوړې نو څه چلو شو ښکليه که تا زمانه وخوړې نو څه چلو شو دلته بلها ښکلو د خلکو نه روپۍ وخوړې مننه جي او بل شعر پکې دا دی چې زما او ستا مینې ته دغه لوی دیوال ولاړو زما او ستا مینې ته دغه لوی دیوال ولاړو زه غریبۍ وخوړم ته خپلې خانۍ وخوړې مننه جي او اظهار د مینې دې دفن کو په زړګي دننه اظهار د مینې دې دفن کو په زړګي دننه مغروره شونډې دې قاتلې خاموشۍ وخوړې او پروانه ته یوازې نه یې چې ګیلې دې کوي پروانه ته یوازې نه یې چې ګیلې دې کوي دې جدایۍ بلها ښایسته ښایسته ځوانۍ وخوړې پوه شوم د وخت په قدر پوه شوم د وخت په قدر پوه شوم تیره د ځواني رانه په سکې شوه وس چې عینې ته مخامخ شمه وس ورپسې جاړمه چې لاړمه خلکو په زور په خلکو ځان ومنو خلکو په زور په خلکو ځان ومنو وخت به راځي ما به دنیا ومني زما د زور شهرت بیخي نه دی خوښ چې تا دې منې او دی ما ومني او غزل دی چې مړې پرېږدوه ژوندو له غم په کار دی مړې پرېږدوه ژوندو له غم په کار دی ویښ خو ویښ دی د اودو له غم په کار دی او ژوند 40 کاله مې تېر شو لا روان دی ژوند 40 کاله مې تېر شو لا روان دی ځان پرېږدم اوس بچو له غم په کار دی څوک په نفس پورې د ورلګې کاڼي تړي څوک په نفس پورې د ورلګې کاڼي تړي ځینې وایي زما سکو له غم په کار دی چې دا حسد بغض کینه ځان نه لر کو چې دا حسد بغض کینه ځان نه لر کو د ځانونو بدلېدو له غم په کار دی او تلاوته فکر وکړه خرابېږي تلاوته فکر وکړه خرابېږي تلاوته پښتنو له غم په کار دی او دې کسانو دپاره غزل ډالۍ چې یو ښکلی رانه منډه کي او منډه کي یو ښکلی رانه منډه کي او منډه کي جوړه راته ډنډه کي او منډه کي او یو ښکلی رانه منډه کي او منډه کي جوړه راته ډنډه کي او منډه کي او زه ورته د زړه په غوږو غوږ شمه زه ورته د زړه په غوږو غوږ شمه زرقې سره لنډه کي او منډه کي او خپلې بېوسۍ مې خوله ګنډلې ده خپلې بېوسۍ مې خوله ګنډلې ده ما پورې ملنډه کي او منډه کي او ناصب ما ویل اظهار راته د مینې کوي ما ویل اظهار راته د مینې کوي هسې خوله راغونډه کي او منډه کي ما ویل اظهار راته د مینې کوي هسې خوله راغونډه کي او منډه کي او کله کله راشي ځوانې مرګ یې مرګ کله کله راشي ځوانې مرګ یې مرګ ځوانه جنۍ کونډه کي او منډه کي او ما تلاوت خان چې پیشندلو ځان ما تلاوت خان چې پیشندلو ځان اوس زمانه سنډه کي او منډه کي مننه جي ډاکټر صاحب ته هر کله ویل ډاکټر صاحب د شیرونو نه مخکې دوه څلور خبرې کوو روغاني صاحب پاک یو دوه خبرې وکړئ روغاني صاحب خو د چا خبره زمونږ باوجود کې هغه دونه صلاحیت کړی دی چې زما چې څونه طالب علمان دي نو شاید زما به داسې کلاس نه وي چې په هغې کې د روغاني بابا خبره نه وي روغاني بابا چې کم نمونه شخصیت و په هغه باندې خو په ورځو په هفتو باس کیدی شي خو هسې یو خبره د هغه په پښتو او د هغه په غیرت پسې کومه هغه ډېر زیات ناجوړه و او زما په یو ځای کې څه مسله راغلې وه زه د بابا سره ناست وم
ما ته کال وشو او ما ته کس وی ځان نه ورسو داسې مسله ده. روغاني بابا پوه شو، ناز صاحب چې روغاني بابا پوه شو نو حالانکې د هغه ایج بیا ډېر زیات د بیمارۍ نه لږ مخکې ما ته یې څه مسله ده نو ما خو خبره ډېره پټوله. روغاني بابا یې نه څه مسله ده وایي ته خامخا ما ته ووایه. ما بابا داسې مسله ده او زه ځم. نو د حیرانتیا خبره دا وه چې بابا په هغې ایج کې کور ته لاړو د ځان سره یې تماچه راواغسته. اما ته یې دا سوال نه پیدا کېږي چې ته به زه یو زه به د سره نه ځم. نو بیا چې مونږ هغه زی ته لاړو نو کسانو چې کله روغاني بابا ولیدو بهرحال بیا خو ډېر نادم وو، بیا یې مافیانې غوښتې او روغاني بابا ته یې وویل چې یاره لکه مونږ ته پته نه وه چې یاره دا داسې کس دی یا داسې مسله ده که نه. نو هسې دا د روغاني بابا د پښتو یو وړ غوندې خبره مې راته وکړه. نور خو هغه داسې یو شخصیت و چې د هغه په ژوند باندې خو چې باس کېنو زما په خیال هغې له ورځې پکار دي، هغې له ډېر ټایم پکار دی. نو خپل یو غزل نیم به در سره شریک کما. څومره سنګینې فیصلې لالي عطا وکړې، څومره سنګینې فیصلې لالي عطا وکړې، ستا جدایۍ د لیونتوب کانې په ما وکړې. او چې دی رایادې دروغجنې دعاګانې کړمه، چې دی رایادې دروغجنې دعاګانې کړمه، غواړم چې ځان ته مې خیرې بلها بلها وکړې. او ارمان ارمان چې غاړې ورکړو تر قیامته پورې، ارمان ارمان چې غاړې ورکړو تر قیامته پورې، چې تماشې مو د یو بل د انتها وکړې. ارمان ارمان چې غاړې ورکړو تر قیامته پورې، چې تماشې مو د یو بل د انتها وکړې. او لار به دې هم سارمه یاره تر قیامته پورې، لار به دې هم سارمه یاره تر قیامته پورې. خبره دا ده که د ژوند چرته وفا وکړې. او احساسه ټوله شپه سومات بنګړو ته ګورم بیا، احساسه ټوله شپه سومات بنګړو ته ګورم بیا، چې تذکرې په کوم ورځ چا د وفا وکړې. بل غزل دی چې چا چې مدام د پښتنو وطن ته شر راوړی، چا چې مدام د پښتنو وطن ته شر راوړی، د پښتنو مدام هغه سړی په سر راوړی. او پښتونه ستا د ناپوهۍ یو لوی دلیل دا دی، پښتونه ستا د ناپوهۍ یو لوی دلیل دا دی، جنگ که د هر چا وي ستا کور ته یې سنګر راوړی. او لکه د سواد د زنګل، لکه د سواد زنګل زما زړی لمبه لمبه کړو، لکه د سواد زنګل زما زړی لمبه لمبه کړو، جانان په زردو زردو سترګو کې محشر راوړی. او د جهنم اور مې یقین دی چې به مړ شي ضرور، قیس صاحب د جهنم اور مې یقین دی چې به مړ شي ضرور، ما مې ګریوان د ندامت په اوښکو تر راوړی. د جهنم اور مې یقین دی چې به مړ شي ضرور، ما مې ګریوان د محبت په اوښکو تر راوړی. او دا اخرنی شعر به خپل رور ریاض حیران ته ډالۍ کما. ما محبت کې هم اشنا داسې هنر راوړی، ما محبت کې هم اشنا داسې هنر راوړی، یو کابلی لمې ګلاب د پیښور راوړی. مننه.